شاهد خان پښتون که د پښتون په جامه کې د پښتنو یو لوی دښمن په سلامونه ونی کې هیلو مهرکلی کوم امید دی چې ټول به روغ او جوړ یی نن د یو بې پښتو په اړه یو څو داسې رازونه درته وایم چې حیران بشئ خو له هغې څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي علامه ده هغه هم ووهئ که ویډیو مو خوښه شو نو حتما یې در سره لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ د دې د پښتو اصل نوم شاهد خان دی او د ارشد خان ورور دی او شاید پېښور کې مو د ارشد خان سینما نوم هم اورېدلی دی دا د هغوی ده دوی چې کوم فلمونه ډکوي او دوی چې کوم تصویر د پښتنو نورو خلکو ته ښایي نو یقین مې دا دی چې هر سړی به پرې لعنت وایي خو دوی ځینې داسې کارونه هم کوي چې ډیر کم خلک ترې خبر دي هغه دا چې دوی د فلمونو سره یو رنډۍ خانه هم چلوي چې پنجاب نه نجونې راولي اول خو فلمونه پرې جوړوي او بیا هماغه ډمې خلک خوښوي او دوی یې د زیاتو پیسو په بدل کې خلکو سره هوټلونو ته لیږي د هغو ډمو نومونه خو ماته نه دی یاد خو شاید ډیر په دې خبر وي چې دوی کومې ډمې د همدې کار لپاره اول فلمونو ته راوستلې وروسته یې د پیسو ګټلو لپاره په هغو ډمو غلط کارونه شروع کړي ارشد خان د شاهد خان مشر ورور دی هغه د دې له وجې فلمونو ته نشي راوتلی چې داسې قد او کواره نه لري د دې پر ځای یې شاهد خان فلمونو ته راوست او خپله ډایرکټر دی او د پښتو فلمونو کې هغه شان ډایرکټ کوي چې نن سبا یې د پښتنو معاشره صحیح مثال دی د دوی فلمونو کې خلک نور څه نه ګوري ځکه چې اداکاري دوی نشي کولی او نه داسې کیسه جوړولی شي چې خلک ترې څه زده کړي نو ځکه یې فلمونه خاص د عیاشۍ لپاره خلک ګوري ځکه چې پښتو فلم انډسټري کې د دوی په فلمونو کې عیاشي ډیره زیاته ده د دوی د ځینې جوړ شوي فلمونو یو څو تصویرونه تاسو کتلی شئ او قضاوت پرې تاسو خپله وکړئ زموږ د ویډیو مقصد چا سره شخصي دښمني نه بلکې په پښتو معاشره کې داسې خلک پیژندل دي چې پښتنو ته یې ډیر تاوان رسولی که بیا هم زما په خبره د چا زړه ته خفګان رسېدلی وي نو زه ترې ډیره بخښنه غواړم دا وه زموږ نننۍ ویډیو امید دی چې ویډیو به مو حتما خوښه شوې وي که خوښه شوې مو وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ